و چې کله په کوم خلک شعور وي یا خلک پوهه لري کوم کمیشور وي د امن سوچوال کو چې امن وي نو روزګار وي زمینداران ټیک وي منډیې آباد وي دکانونه آباد وي هر شی آباد وي خو اتم څوک نه پرېږدي اتم صرف ریاست نه پرېږدي ریاست دا یو وچه د وزیرستان د خوره پر الله وس کړی دی چې وزیرستان خلق کته یم زه شهرستان نه پرېږده شهر یې زه په مجنه لاورېږي او ام پي اے صاحب په غږ کې راواله چې ام پي اے صاحب نن خو دا حالات جوړ شو چې دا کوم جوړ دی د کور هسپتال ډاکټرون مې کتل ډایلیسس وول پاري مې ورته وویل چې روان دي او ام اس دا پروګرام دی چې کور ته تللی وویل چې زه ټرانسفر کاغذ وم نو دا حالات روان دي توس خالي د دغه سوچ ما کوي چې دا څلور کسونه وړي دي امیش دغه څخه وخت علي وزیر کوم وخت نه په جیل کې دی دغه نور ملګري په جیلونه کې پروت دي کله په یو اف آی آر کې کله په بل اف آی آر کې کله په بل اف آی آر کې ځینې ملګري دلته اف آی آر په کار دي قسم ده په کور کې شپانه شي کړی دا پولیس چاپې په اچوي نو د سیف الرحمن د پوره دی وا چاپانه شي اچولی دا کسور خو ډېر لرې نه وي دا کسور خو دولت بهر دي په داخلینه کې نشته دي نو میشه د هیڅ چا نه مطالبه نه کي صرف د ریاست نه کي چې او ریاست ته او د حکومت ته دغه هر څه ذمه ورته یې ما قومي جرګار ته جوړوه ما قومي لښکر جوړوه په مو باندې ما په قومي لښکر خلاصوه ما په کومر خلاصوه دا ذمهواري یې تودو چې په افغانستان کې سړی رښتای شي یو ټاټونه التبار پروته دي ته څه نشي درتبلی په چار دو چې حکومت د نن نه دغه عاد وکړو چې زه دا کسونو زر نظر بازیاب کو کنې دا سیاسي خلک و دا قوم و دا مشرون دا علما دا یو فیصله کړو یو لا عمل توی کوي په آنه بادو چې کومه فیصله یې وکړه چې دا ونه یا دا خوره د میشو که دغه باره کالونی ونه یا د کیمپ ونه دغه خلک دي که دا حالات وي بیا د تنخې نه واخلي بیا د پیسې نه واخلي چې د مو بچیان په لاهور کې جیروب خرڅوي څوک په بیتالماله کې خرڅوي او دوی دلته خپلې تنخې واخلي دا تنخې به کته یې نه واخلي بیا د سیده لاړ شي کور ته به تېر شي په دا علاقه کې موږ وخت تېروي که چمړولي که پورته کېدلي او نن دا خلک ټول په پرېسر وتلی دی چې که مرګ وي که څه وي موږ امن غواړي او موږ اغواکاري نه ماني بدخوري نه ماني دغه شي خو موږ اصرار نه مخالفت کړی دی عوامي نشنل پارټۍ یې ورولي دي چې دهشتګرد دی بلکل معاف کوئ نه دا نه په جیل دی نه په بل څه دی دا فورم نه راکوئ دهشتګرد دهشتګرد دی دهشتګرد دا څوک نه رسوتي دهشتګرد دی دا ټول زه چې په دا خلک شي وتلی څوک یې نه دي ملګري خو په یوه خبره دا ټول ملګري نو څه وچاته وایي چې ای ملګریې دا توس د چا نه غواړئ دا بهر سړي موږ تاسو د چا نه غواړي نو څه وچات کوئ د ریاست نه وغواړي صرف هم ریاست ذمه ور دی دغه خلک هم ذمه ور دی موږ ته یې پیدا کوي داسې فرمانو رعایه کېږي د ملګریو رعایه کېږي ډاکټر رعایه کېږي موږ تاسو په ونه کې داسې مولروالي داسې مولروالي چې موږ ته هر ورځي چې خوشحال وخت راوي که ډاکټر ورځي که انجینر ورځي که هر مطمع ورځي موږ سهولت ورکوي موږ د ونې خلکو خو داسې غاوه چې اوسه په ټول وطن کې اغواکارۍ کېدلې صرف یوې چې یو ونه دی یو وزیرستان لور دی چې په دغه کې امن دی که څوک ډپټي کو سیده که څوک څه کو سیده چاته څه مشکلات نه وي نه توس نه د حکوم نه موږ بیا دا یو اپیل کې پر زور چې موږ بیا کوم کال درکوي تاسو ټول شک ټیک ټاک راوځئ نن چې دا کور ته خلک کومه خلک دي کاینه باندې دغه ټوله موږ مشکوري د ام پي اے صاحب مشکوري چې دا سپیشل راغی د پروګرام ته ولې
چې دغه خوړه په د حق وو و دای د پېښور نه ځونه ورسوه درته وایي چې مو سیشن وو خو سیشن مو پرېښ مو دا دلته ځي ضروري وګڼو چې مو چې دلته د قوم سره مخامخ شو څه داسې خبرې دي چې بیا زه وزوی ته ورسوم چې کوم دا فریود دی او د امن خاطر باندې دا خلک وتلی دی نو د امن دپاره موږ دغه وکړي ریاست ته یایي چې موږ هېڅ شان یې نه غواړي صرف یې ریاست نه غواړي صرف یې ریاست نه غواړي ډېره مننه